د روجې په خوله دا ټک خطا بندګي زمونږ دا سوال زما د هر چا نه دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله سبحانه وتعالى د بېشماره ثناګانو او د حمدونو لایق ذات دی او د هغه چې څومره حمدونه او ثناګانې او شکرونه ادا کو یا وی وایو کم دي چې په دې مبارکه میاشت کې موږ له دا توفیق راکړو چې دا میاشت په ښایسته طریقې سره تېره کړو. لکه دې خبرې ته که موږ سوچ وکړو نو د دې نعمت قدر به پیدا شي زموږ په زړونو کې. هغه دا چې ډېر خلک دا روجې تېروي په خوبونو کې، بعض خلک یې تېروي په بازارونو کې، بعض یې تېروي په غیبتونو کې، او بعض دا روجې لنډوي په کرکټ باندې، په والیبال او په فوټبال باندې، او بعض په موبایلو کې لګیایي ګیمونه کوي د هغه نور د ډوبېدو پورې. او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړو چې موږ کینو د الله د دین واورو، ماسپښین هم او مازدیګر هم. نو څومره ښایسته روژه شو. بله دا چې ابو زما دا خبره وکړه چې دا روژه خپله اخري روژه ګڼل پکار دي. 11 میاشتې لوی ټیم دی، لوی ټیم دی 11 میاشتې. په دې 11 میاشتو کې به څه کېږي څه به نه کېږي الله اعلم. دا بدن به 11 میاشتې بعد داسې یو که نه به هېڅ پته نه لګي. دا مالي حالات به داسې یو که نه به هېڅ پته نه لګي. د دې ځوانۍ پته نه لګي. لنډه ده 11 میاشتې بعد به ژوندی که مړ به پته نه لګي. اوس خو موږ سره موقع شتي که نه، اوس خو موږ ژوندي هم یو، بدني طاقت هم شتي، وخت را سره هم شتي، ټیم هم غوره دی، زمانه هم غوره ده. نو چې موقع شتي نو به انتظار د څه شي دی. زه د زړه د کومې نه تاسو ته به دا خبره وکړم داسې چې دا عبادت داسې وکړه، دا روژه داسې تېره کړه چې ستا دا زړه پرې مطمئن وي. لکه که ظاهره کې څوک چاته دروغ ووایي خو به وایي، خو ضمیر او باطن دا سړي له صحیح جواب ورکوي. دا جواب ته مه ورکوه بل چاله پرېږده. سوال تانه زه کوم او ځان له به جواب ورکړي. پخپله سړی ځان له جواب ورکولی شي چې دا کم حالات چې ستا دي په دې روژه کې د ورځې او یا د شپې ته پرې مطمئن یې. یعنې که ما او تا ته دا وویلی شي چې پلانیه د الله طرف نه اعلان وشو چې پلانیه دا روژه ستا اخرنۍ ده، زما تا نه سوال دا دی که چېرته تا ته پته ولګي چې دا ستا اخرنۍ روژه ده نو داسې به یې لکه څنګه چې وسي. که چېرته تا ته پته ولګي وایي نه چې داسې خو به نه، نو بیا ته ناسته یې. لکه تېر شوي روژه، تېر شوی رمضان چې هغه په دغه لاکډاونو کې او په دې قصو میسو کې تېر شو په ټولو دنیا کې دا جاخې وي. بیا د کرونا دا وبا په هغه ورځو کې ښه زور کړی و، دنیا خلک پکې مړه شو، دنیا خلک مړه شو. د هغوی ته څه پته وه، بلکې د هغې نه مخکې رمضان کې هغوی ته څه پته وه چې را روان رمضان به زموږ داسې وي چې هغې که به لاکډاون وي او کیدای شي جوماتونه بند وي او کیدای شي درسونه بند وي، هغوی ته څه پته وه دی. نو زما تا نه سوال دا دی او جواب به ځان له ورکوي. دا سوال زما د هر چا نه دی چې دا ستا چې کوم حالات دي اوس په رمضان کې، اوس د ورځې یا د شپې دواړه وایم، د ورځې حالات او د شپې، آیا ته په دې راځي؟ ورسره دویم سوال زما دا دی که چېرته تا ته پته ولګېده چې دا اخرنی رمضان دی نو ته به بیا هم داسې لکه څنګه چې اوسې؟ دا زما دوه سوالونه یي تاسو، او بیا جواب وکړئ پخپله. نو کوشش پکار دی، محنت پکار دی. ما خبره دا کولی چې د الله څومره حمد او ثنا چې ووایو کمه ده. صحیح ده چې زموږ دا بندګي ده کومه چې موږ د الله کوو دا ټک خطا بندګي ده، دې ته ټک خطا ویلی کېږي.
د هیڅ نه ده، هیڅ هم نه ده. که یو سړی د وایي چې یاره زه د روجې په خوله داسې غټی کي د روجې په خوله وایي زه درس ته ناست وم او زه بیان ته ناست وم، ما مونځ وکړو، ما تلاوت وکړو. دا مه یادوه، سره یادومه. دا ټک خطا بندګي زمونږ صحیح ده چې لږه ده، خو بیا هم د الله شکر دی چې د دې لږې طاقت یې را کړی دی. په هر حال کې د الله شکر ادا کول پکار دي. نو په دې هم د الله شکر دی چې لا بیا د دې توفیق یې راله را کړی دی چې ډېرو خلکو ته دې توفیق هم نه دی میلاو شوی.